په فطري ډول په ټولنه کې انسان د غم او خوښۍ پر وخت احساساتي کېږي. کله ناکله احساسات دومره زیات شي چې انسان یې کابو کولی نشي. په کار دا ده چې په دغسې حالاتو کې انسان د خپلو احساساتو ترڅنګ د ټولنې احساسات باید هم په پام کې ونیسي. معلومه ده چې د انسان په خوښۍ دوستان خوشحالیږي او په غم نور دوستان خوابدي کېږي. تاسو نن سبا په سوشل میډیا کې ګورئ چې دوی د غم پر وخت یوه توره پرده پر فیسبوک باندې نشره کړي، هېڅ شی ورسره نه لیکي، څرګندونې نه وي کړي، ټول خلک خفه او په ستونزو کې وي. بس 2 ورځې یا 3 ورځې وروسته سړی را څرګند شي وایي پلار مې وفات شوی، مور مې وفات شوی، خور مې وفات شوی، انډیوال مې وفات شوی، ترافیکي پیښه شوې، په هیواد کې یو مشکل ده. صحیح ده، مشکل خو یو طرف پیښ شو، ته په مشکل کې شوې، خو د دغه پوسټ چې تا کړی و ډېر خلک تا په اندېښنو کې کړل، په تشویشونو کې دې کړل. زمونږ وظیفه د خلکو خفه کول نه دي، زمونږ وظیفه خلک په مشکل کې اچول نه دي. که غواړې چې په سوشل میډیا کې مثبت او ګټور پیغامونو ته ځای ورکړې او خلکو ته مثبت پیغامونه ورکړې، دا کار مه کوه. همیش خپله خبره واضحه روښانه کوه تر څو عام خلک ستا له پیغام څخه ګټه پورته کړي، په خوښۍ کې در سره خوښي ونمانځي او د غم پر وخت در سره غم شریکي وکړي او اوږه په اوږه در سره مخکې لاړ شي. ډېره مننه.